فرشتو اللہ توے اللہ پزمکا کی نور مخلوق ما پیدا کوا زمون خدا رہے دا زکا مونگ دا پیریانو حالت پزمکا کی لیدل دے دیب ہم یو بل سر قتل و قتال و جگڑے کے یو فساد بکے اللہ تب خپے بیا دا فرشتو دا اللہ پا خفگانو اللہ بیا بتخپے او کہ عبادت لے پیدا کے نحن نسبح بکم بحمدک ونقدس لک خدای منگستے عبادت کرو کنا بل چاہتا ساجد اللہ وی انی اعلم ما لا تعلمون ما لچکم پویشتنو اغا پویستاسو نشتا یو خلیفہ پیدا کم شیطان دا خبری وورے دے ام پہ پیشو ذکر دی برا پا فرشتو کی اسید دومر عبادت دی شیطان کڑیو کہ دا غخپل عبادت پا ذریعہ اسمان تا رسید لیو او دا فرشتو پا ڈلکی بالتا اسید رب العالمین دا آدم علیہ السلام دا جوڑولو دا پارا دا زمکن خور خطر آغون رکلا او اغا خور پا جنت کی یوزے کی دا غین دا آدم علیہ السلام یو تابوت جوڑک لاروح پا کنو اچولے نو فرشتی بم پی گردے دے چی ردن با خلیفہ دا اللہ جوڑے گی او شیطان بم پی گردے دا چی ردن با خلیفہ جوڑے گی شیطان چراغ دیلے تنگلے ورکل دے خیٹلا چی ورکل ٹنگ ٹنگے کول ایروی شی نقصانی دی خواہ دکا کم شی چی ٹنگ ٹنگ کئی ڈڑی دا خراب شیوی کما اونا چی ٹنگ ٹنگ کئی ادن ڈڑ یغا خرابی او کم لرگی چی ٹنگ ٹنگ نکی دن ڈڑ نی غڑیر قیمتی وی نو چی دا خیٹ لے تنگلے ورکلو ڈڑوالے تی معلوم کو چی دا خو ٹنگ ٹنگ کئی دن ڈڑ دے ویشی کے نقصانات دیر دی دا اقی وقت نرد پڑکی گوری حسد دا حضرت کم پاسمانونو کے او خلیفہ اللہ بل جوڑائی پیریان شتا زما بچی و زما اولاد پکار دی چی ما تا حکمو کی چی دا خلیفہ گان شی نو بل با خلیفہ پیدا کئی بغض حسد واغشت کل چی حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ روح واچو او انسانے تے جوڑ کو نو اللہ حکمو کا دے ٹولو تا دیم پکی موجودو خو فرشتے زیادے وے دے پکی کمو اس جدو لے آدم زیکن دے آدم تا سجدو کے فسجدو الا ابلیس ٹولو فرشتو سجدو کلا سرد دے چی فرشتو دا مشورہ ورکڑے و چی میں پیدا کوا اگی شیطان نے مشورہ نہ وغوختے شیطان تے نووی لے چی آدم پیدا کون شیطان دا نووی لے چی میں پیدا کوا او فرشتو دا ویلو چی اللہ میں پیدا کوا نو پکار دی چی بغض کوا حسد کوا چی فرشتو کڑے وے چی اللہ من خودرتوے میں پیدا کوا نو تاولے پیدا کوا اللہ من خوے چی خلیفت ضرورت نشتا تاولے دے جوڑ کوا یرا من خوتا سجدہ نکو نا فرشتو داو نوے بس یو خپل مشورے دا خپل پوی متعلق اللہ لورکلا او بیا دا اللہ دا فیصلے مطابق دا اللہ فیصلے تے سرخ کتا کر اللہ توے چی سجدہ و توکا ادرے گا سجدہ ورتکو حضرت آدم علیہ السلام تا طول فرشتو سجدہ وکلا ابلیسو نکلا چی فرشتو سرو چت کا وے قتل چی دے سپیرخو نکلا نو آگی دوے مدہ شکری دا وجہ نکلا شکر دے اللہ چی منگ دا سے سپیر نیو لکا دا سپیر چت اللہ تے تپوس کئی ما منعکان تسجد لما خلقت بیدیا ما پخپل قدرت او پخپلو لاسونو یو انسان پیدا که یو خلیفہ تاولی ورطا سجدہ نکلا سا چل دے دا ما اڈر درتاو ما پیدا کرے دے دا خود ما حکم منلو وی خلقتنی من نار و خلقتہو من طین زما شان زدوم رکوٹے نیم که دا تری سجدے کو دا خودی روچت شیما دا اور نا پیدے مرنا کئی رنا لمبکی اور اوچت برا خیجی خٹے نہ دے پیدارے تک تورا خٹ اسخاب بدبویاں خلق پہ پلیتی گندگی او خپیک دی نو مالا سا مناسب دی چی دا تسجدہ کم فرشتو دا نوی چی منگ دا نور نہ پیدا یو دا اور سا شے دے نور رانا دا رانا اور سا شے گورا حسد یو کد آدم علیہ السلام سرا
چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې ما له ولې نه راکې زه له ده نه مخکې پیدا یم دې زما نه وروسته پیدا شو ما عبادت کړی دی دې بلاکۍ زه د اوره پیدا یم دې د خټې نه پیدا دی او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه نو ما له ولې خلافت نه راکې چې دله ورکې د هغې حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو یو یې کبر وکړ حسد سره کبر لازمي دویم د الله سره مقابله وکړه د الله حکم یې ونه منه او دریم الله سره په مقابله کې پرېوت الله ورته وي ښه دی ونه کړ وي ښه مې کړي دي ګورو به ګوره الله ته بړې ووالې ګورو به دی به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه دله به د هر طرف نه په ده حمله کوم د مخې نه به یم پې کوم د شا نه به یم پې کوم د ښي طرف نه د ګس طرف نه د بره طرف نه او چې الله ستا کم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي ګوره خدای سره مقابله شو حسد دونه خطرناکه ګناه ده نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه دا شیطان وکړه ابلیس په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه د آدم علیه السلام زوی قابیل دا به قاعده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل یو به هلک و یو به جینۍ و یو غلطه خبره مشهوره ده وی سار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل دا دروغ دی دا غلطه خبره ده لکه څنګه چې عام د انسان په نهه میاشتې کې یا څه کم زیات اولاد کېږي دقسې بچي به پیدا کېدل خو الله به زر زر لویول نو کم الک سره چې به کومه جنۍ پیدا شوه هغې سره به د هغه نکاح منه وه او بل کال چې به کوم الک او جنۍ پیدا شو د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه د یو کال الک له به یې د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه او د هغه بل برغونې خور به د دې مخکني برغونې رور سره په نکاح کړه اتفاق دا چې قابل سره کومه خور پیدا شوه خشته و ښکلې و او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه اخشته نه و ښکلې نه و حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کینول قابیل ته وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم او حابیل ته وی چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم قابیل لوچت شوی دا ولې دا چرته کېږي زما خور ما سره چې پیدا د ښکلې ده هغه ماله مناسب ده ځکه زما برغونې پیدا ده او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه زه خپله خور دله نه ورکوم دی په ما ولې اوچته مشر زیم مخکنی قابل پیدا مشر زیم خور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې دا نه منم ګوره حسد یې وکړه د حابیل سره حسد وکړه چې دی به څنګه زما خور په نکاح اخلي نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو یو ګناه خو یې دا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی هغه سره یې ډغره وواله دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه الله سره یې ډغره وواله او دریم څه کوي شیطان راغی وسوسه یې ورته واچوله وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي ځکه دا قانون دی وی سو کم وی دا رور دې مړ که لار به درته خالي شي آدم علیه السلام دواړو ته بچی یو چل درته ښیم قرباني وکې چې د چا قرباني قبوله شو او په حق یې ځکه ما خبره خو منې نه هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوش و هغه شی به وسوځو نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو او چې د چا اور به خیرات ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نښه وی قرباني وکې نو د قابل به پټي کرل زمیدارو او حابیل به ګډان او چیلې ساتلې حابیل نو حابیل لاړ یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه یې د الله په نوم ذبحه کړ او په یو غر د پاسه غوښه کېښوده او قابل کې هغه فطرت پروت و دشمني حسد د خپل پلار خبره یې نه منله هغه سسخا غنم منم غله راواغشته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده اور راغی د حابیل هغه ګډې وسوځاو او د قابل
هغه غلا غسخه قبول نشوه. آدم علیه السلام ورته وی کنه وګوره وی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نشوه په حقه دی ورته په ناجیز نور یم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي نه منم د پلار دا فیصله. حضرت آدم علیه السلام حج لاړ او قابل را لګي شو شیطان ورته وسوسه واچوله وی دا رور دې مړ کا لار به درته کولو شي او که دا رور دې جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه خامخا ورکوي. بس اوچت شي او کاڼې راواغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کوم. او دا خو زما د پلار وینا ده زما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده. وی وجنم دی وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله زه د الله نه یریږم که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کوم. قابل لګې شو حابل یې مړ کړ. حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج له بیت الله له چې واپس ځي علماء لیکلی دي نو بعضې څیزونه بدل بدل دي. په بعضې اونو کې میوه نشته په بعضو اونو کې غنې او ازغي پیدا شوي دي بعضې څیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشوقي ترخه ده الله داسې شوي دي دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده. بعضې بوټو کې میوه نشته بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي. حضرت جبرائیل علیه السلام وله راغی وی د انقلاب په دې مخ د ځمکه ولې راغلی دی وی دا ستا یو زوی قابل لګي شوی دی هغه بل یې وجلی الله پې دومره خفه شوی دی د زرګونو لکونو کروړونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډېرو اونو میوې ترخه کړه او په ډېرو بوټو کې غټ غټ ازغي را پیدا کړل. دا د حسد وجه ده. حسد د وجه نه بغض پیدا شو او بیا د بغض چې کله پیدا شو څه وایي د حسد د وجه نه بغض پیدا شو. د پلار خبره ونه منله د الله خبره ونه منله او بیا د حسد د وجه نه رور مړ که او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی. رور چې مړ که اوس شیطان خو سړي ته د شیطانۍ چل ښي د روغې چل خو ته نه ښي. اوس به د رور سره څه کوم په اوږه به یې ګرځو کله به یو خوړو کله به یې بل خوړو دې سره څه وکړم. دا لومبې قتل و چې په مخ د ځمکه موجود شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبې د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود نو تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي. حسد دونه خطرناک شی دی. بیا یو کارغه راغی بل کارغه یې مړ که الله ورته چل ښه نو بیا چې دا کم کارغه لګي شو بل یې مړ که نو هغه په ځمکه کې لتې ووالې ووالې ځان لی کنده او کنستا نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوسته نو په هغې خاوره کې واچو او خاورې پې د پاسه واچولې وی اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ که او طاقت مې دومره نشته چې د کارغه نه مې هم عقل کمزوری دی. هغه له د خښولو چل ورته و ما له د خښولو چل نه راته نو کنده کې کنستل او حابل یې پکې واچو. دا د حسد وجه ده.